درې میاشتې کېږي د معلولینو معاش ځنډېدلی. دوی وایي د معاش د ځنډ له امله یې د ژوند پر ستونزو یوه بله هم زیاته سوې ده. مخکې دوی زموږ سره واده په شپږ میاشتې کړې ده، تقریبا دا وار یې 8-9 میاشتې کېږي چې ځنډېدلي دي. مشکلات مې بیخي ډېر دي. زه په دواړو سترګو نابینا یم، د کور یو بل سرپرست خوارۍ څوک نه لرم. ته په خدای باور وکړه چې نن څه لرم ورځ د زما په کور کې یو موټ اوړه ولاکه شته، نو نور مشکلات هم دغسې کیاسکه، د سرای کرایه هم دغسې کیاسکه، نو هر د ډېرو سختو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یم. زه په دواړو پښو مایبه 100% د مشکلات سره مخامخ یې چې وروره موږ د خوارۍ نه یې، د کار او د روزګار نه یې، واجره دوه بالا چې معاش مو ښه پر وخت راکول شي او نه کې ډېر شي، په دې 15,000 یا په 3,000 خو نه د یوه مایبه کار نه کوي، کور عیالونه پرې وپڅېږي. اړوند مسؤلین وایي د بودیجې ځنډ او اختر رخصتۍ هغه لاملونه دي چې په سبب یې د معلولینو معاشونه تر خپل وخت ځنډېدلي دي. نو هغه د بودیجې په خاطر په دا باندې یو څه راشاته شولی چې حکومت ولې د کارونو مشکلاتونو دغه به یې ډېر وله، په دا خاطر باندې خامخا دا بودیجه چې اعلانېږي یو میاشت خوري، ده یوه نیمه میاشت خوري یا 2 میاشتې خوري. د معلولینو حوالې اوس روانې دي، ټوله د کندهار معلولین که ملکیان دي که د تیر جمهوریت معلولین دي او که د امارت معلولین دي، ډېر ټول ته خپل حقوق په یوه میاشت کې انشاءالله تعالی ګورته رسیږي. د معلولینو چارو ریاست مسؤلین وایي دا مهال یتیمانو ته د معاش د توزیع په چاره بوخت دي